د قدرمن امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله الله پاک دې وساتي د هغه دا توصیه ده دوامداره چې علم په اعتبار د کیفیت برابر کړي کمزوري خلک مه راولئ په دې میدانو کې دوامداره یې موږ ته دا خبره کړې ده نو موږ خو که د افغانستان ترقي غواړو ترقي خو چې راځي هغه په علم راځي که دیني علم دی که عصري علم دی دا دواړه ذریعه د ترقي ده خو ترقي هم ته راځي چې د علم واقعي علم سي مفتي دی واقعي مفتي انجینر دی واقعي انجینر ډاکټر دی واقعي ډاکټر او که یې په نامه باندې خلک فارغه کېږي لکه ماشین چرګان درېساب تېر او نتیجه د ښه واقعي خدمت ته یې وسناخته کېږي بیا دا د ملت ته څه جواب وایاست دا د بیت المال چې په مصرفېږي د دې جواب الله پاک ته څه وایاست دا مظلوم ملت دا در بدر ملت د دې خلکو پیسې دي هغه یا په معارف مصرفېږي یا په تحصیلاتو مصرفېږي یا په بله اداره مصرفېږي دا خو ملت په مقابل کې خدمت غواړي نو قدرمنو محصلانو د استادانو احترام او استادانو څخه غوښتنه دا ده چې د مشفق پلار په شان خپل د شاګردانو تربیت ته متوجه